علیکم ګرانو دوستانو، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ نن غواړم له تاسو سره داسې معلومات شریک کړم. غواړم تاسو ته دا ور وښیم چې څنګه کولی شئ خپل پیج ته اډمین انتخاب کړئ. د هر څه نه مخکې موږ غواړو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کېکاږئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د هر څه نه مخکې موږ باید لایټ فیسبوک ولرو. لایټ فیسبوک ته راشئ. کله چې لایټ فیسبوک ته راغلی نو په دغو دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ، او کله چې دلته راغلی نو تاسو به د پیج آپشن ته ننوځئ. نو زه یو پیج لرم، بل پیج هم د هغو څخه کار نه واخلم او په دغه پیج باندې زه کلیک کوم. زه غواړم دغو ته یو اډمین انتخاب کړم. نو موږ راځو د پیج سیټینګ ته. دا سیټینګ دی د پیج، دغو باندې به کلیک وکړو او دا هلته لیکلي دي پیج رولز. په دې باندې اوس کلیک کوم. دلته زه راځم او خپل پیج ته اډمین انتخابوم. ما پیج ته 4 اډمینان انتخاب کړي دي. نو زه غواړم یو بل اډمین هم انتخاب کړم. په دغو اډ پرسون ټو پیج به زه کلیک وکړم په دې باندې. نو که تاسو غواړئ چې ملګری د دغو سرچ د لارې انتخاب کړئ چې اډمین شي، د دې لارې هم کولی شئ. دلته یې کولی شئ چې نوم یې راپیدا کړئ، دلته یې هم کولی شئ. زه غواړم چې دغه نفر زه اډمین کړم. په دې باندې زه کلیک کوم. دلته به خپل پاسورډ ورکړئ، د آی ډي مو. نو دغه دی دوستانو، دلته یې اوس کولی شئ چې تاسو دا په اډمین، ایډیټور او په داسې نورو هغه باندې انتخاب کړئ. زه غواړم چې دا ایډیټور کړم. دا دی دې طریقې اوس ورغی. که دا دی قبول کړي نو دی ایډیټور کېږي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل سبسکرایب کړه. د نورو ویډیوګانو ته نشر کولو خدای په امان. په خدای مو سپارم. څه پوښتنه لرئ تاسو په کمنټ کې موږ ته ویلی شئ.